په بلخ ولایت کې په 15 کلن نجلۍ د خپل 15 بنځیانو یعنې د خاوند د پخواني میرمنې زامن او د 2 زومانو لخوا زړه بګنونکې تیری شوی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشرې شعله حدید رسنیو ته ویلي چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې ماشومې د 2 کسانو لخوا ناوړه تیری شوی. اغلې شعله حدید زیاتوي چې یا د 15 کلنه نجلۍ د کابل اوسیدونکې ده چې یو کال مخکې د بلخ ولایت یو سپینګیري کس ته واده شوه. د اغلې شعله په وینا چې د دې نجلۍ د خاوند د پخوانۍ میرمنې 15 زامنو او د 2 زومانو لخوا پرې زړه بګنونکې تیری شوی. خو د دې زړه بګنونکې قضیې په اړه د بلخ پولیس وایي چې په پیښه کې ښکېل ټول کسان یې نیولي او دوسیې یې قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. باید ویل شي چې په بلخ پر یوې 15 کلنې نجلۍ تیری د خپلو بنځیانو لخوا د افغانانو سخته غوسه راپارولې ده. وسیم وصال ویلي چې د خبر په اورېدو حیران شوی او وصال له پولیسو غواړي چې دا ډول خلکو ته باید سخته سزا ورکړي تر څو نور خلک له دا ډول زړه بګنونکو کړنو څخه لاس واخلي. بلال نیازی بیا وایي دا نه یوازې د افغانستان لپاره شرم دی بلکې د ټول انسانیت په لمن تور داغ دی. هغه زیاتوي چې د خبر دومره خفه کړی چې اصلا نشي کولی په دې اړه خبرې وکړي. بلال نیازی له قضایي ارګانونو غواړي چې دا ډول کسان باید سنګسار او شرعي حد پرې پلی شي.